سلامونه. نن دا د په جرمني کې هم دغه ښار درزدن دی او دا د چک جمهوریت سره سرحدي بارډر یعنی ښار دی، نږدې دی پراګ ته. او دا کلاګانې، کلیسا، موزیم، د اوپرا تیاتر، همدارنګه سیند، د سیند غاړه. دا هماغه د اوپرا تالار دی، ښایسته وطن دی، د سړي مینه پرې راځي. د سیند په غاړه په ناز یې ویل بس دی مژاړه. حتما په دې جرمني کې به په لیدو باندې ارزي. واقعا دلته د شپه مناسبه نه ده چې موږ وکولی شو چې په نیمه ورځ کې نیم ښار وګورو، یو څه وګورو. ټول ښار مو نه دی لیدلی، بېرته پراګ ته روان یو. سلامونه. نن دا د په جرمني کې هم دغه ښار درزدن دی او دا د چک جمهوریت سره سرحدي بارډر یعنی ښار دی، نږدې دی پراګ ته 2 ساعته د موټر لاره ده. نو نن د دې ښار د جرمني د دې ښار ځینې ښایسته ځایونه تاسو ته در معرفي کوم. تاسو ته په کامره کې وګورئ، زما په ویډیو کې. نو له ما سره اوسئ. ښار هم ښایسته ودانۍ لري او تاسې هلته ګورئ تر شا ډېره ښایسته ودانۍ ده. ودانۍ لږ فرق کوي لکه نسبت پراګ ته لږ بدلون دی، لکه د بس سټاپونه یې وګورئ، رنګونه یې او همدارنګه په توپیر کې دی، جالبه دی.
ښار دی. هوا دلته ډېره زیاته یخه ده. د ښار منځ کې روانه یم. هوا سړه ده ډېره زیاته. استانبول کباب غرمه هم ده او استانبول کباب هم دی. دلته وګورو چې څنګه دی. هلته به بیا دننه ورسو. دلته دغه ښارګوټي ته راغلو. غرمې مهال ده. موږ وږي. د استانبول رستوران دی. مهرباني شکریه. نو اوس دلته ډوډۍ خورو. تاسو چې هر چېرته ناست یې ډوډۍ خورئ، د تاسو د هغه ډوډۍ داروسي زموږ نوش جان سي. نو رښتیا هم ښایسته ښار دی جرمني. له پراګ سره فرق کوي. نو تاسو ته به نور هم ویډیوګانې زه جوړ کړم. دا غواړي چې ما سره خبرې وکړي. سلام علیکم. How are you? ډوډۍ تیاره شوله. ښایسته ترکي کباب دی، تورې چای دي، چکه ده، چکني ده، ډوډۍ ده، سلاد دی. امیر ولاړ دی ویډیو کوي. نو ډوډۍ مزهدار ده. زه د کباب پسې کباب کله وګورم. استراحت کباب دی. ډېر مزهدار دی. نو امیر سره چې ګرځې نو دا مزې به کوي وږمې. دلته استانبول کې مو ډوډۍ وخوړله. ډوډۍ مزهداره وه، کباب و او دا لکه ډوډۍ، کباب، چای هر څه سره د 2 کسانو 40 ایرو شو. که څه هم 40 ایرو زیاتې پیسې دي، خو دا چې ډېر ښه کباب یې هغه کړی و. هغه لکه رستوران ډېر ښه و، ارامه و او نور مناسب و. په اصطلاح دومره پیسې نه وې، خو د ترکانو کباب په منې ډېر ښایسته مزهدار و. وریځې مزه نه کوي، وریځې مو نه خوړې، خو نور کباب مزهدار و. اوس به د ښار په سیل باندې ځو. امیر هم لګیا دی د ما کاسې کې، هغه د ما کوي، زه به یې دغه کوم. اوس به نور نو ښار په تاسو باندې ګورم.
دلته ګورئ دلته یې 15 یورو په قیمت لګولی دی. ښایسته جمپرونه دي بالکني البته د مېرمنو لپاره. مېرمن هم راغلله خپل هم توره ده تور جاکټ یې ګورئ جاکټ یې معلومېږي نه معلومېږي تور رنګونه یې خوښېږي په تورو باندې کتل مستقیمه. زه خو وایم که داسې سپین رنګ یې اغوستی وی نو ښه به ښکارېدله. دا رنګه دي دننه د کالو مغازه ده او دغه سامانونه د باندې ته دسکولونه دي بیکونه مختلف بیکونه. ښایسته ودانۍ ده ډېره غټه وګورئ څومره اوږده ده لوړه نه ده ډېره زیاته لوړه ده نو تقریبا خو ډېر دا اوږدوالی ډېر زیات دی. مخصوص د دوی هغه کلچې دي هر وطن ځان ته ځانګړې کلچې لري چې کان یې لري خو دوی بیا د هغه کلچې مشهورې دي د جینجر یا ادرک یا د سندو کلچې دي چې هغه په کرسمس کې سره دا همداسې مختلفې ډول ډول کلچې دي. د کانتین کې همدارنګه دا د کپړه یا کوکونات جوړته وي د هغې کلچې د ښار منځ دی ښکلی داسې ښایسته ودانۍ او دلته ډېر هر چېرته بایسکل د بایسکل پارکینګونه دلته فکر کوم جرمنان ډېر زیات بایسکل استعمالوي په هر ځای کې د دوی د بایسکل پارکونه دي او داسې نه دي چې دوی به په کرایه باندې اخلي دا هر چا خپل بایسکل ته تاله لګولې ده او بند کړی دی داسې وینئ که نه دا هم ډېر ښایسته ډیزاین شوی دی دا بلډینګ تاسې وګورئ څومره ښایسته دی اوږد دی مو لیده
دې ښار یا درستن یو مشهور ځای دی، تاریخي ځای دی چې دا څلی په 1809 کال کې جوړ شوی دی او همدارنګه تاریخي څلی دی. خلک راځي لکه موږ غوندې نورو هېوادونو څخه دلته عکسونه اخلي، فلمونه اخلي او مخامخ بیا هلته د اوپرا چې د دوی یو مخصوص سندرې دي یا موزیک دی، دې کې ښځې بدون د موسیقي نه دوی سندرې وایي، اوازونه کوي، هغه دی تیاتر دی یا هغه ځای کې مشهور دی د دې ښار. دا هماغه د اوپرا تالار دی چې دننه یې هماغه اوپرا غږول کېږي او دا بلډینګ هم ډېر پخوانی دی او ډېر ښایسته جوړ شوی دی. د الپا د سیند په سر باندې لکه د پله په سر باندې ولاړه یم. دلته تاسې ګورئ کامره کې څومره جګه کلیسا ده، څومره جګه، ډېره زیاته جګه ده او ډېره غټه ده، دومره لویه کلیسا. ما په پراګ کې دومره غټه کلیسا نه وه لیدلې. وګورئ څومره غټه کلیسا ده. دا وګورئ دا بله تعمیر. ما وویل دلته ټول دا تراموای چې دي ټول زیړ رنګ لري، په زیړ رنګ کې دي. بل هم راغی دا بل هم دا هم کلیسا کومه بله برخه ده او هلته تاسې ګورئ مخامخ څومره ښایسته ونې دي. داسې ډېرې ونې هلته ایښودل شوي دي، کرل شوي دي یا هغه شوي دي، روزل شوي دي، ټول یو رنګ دي. بیا هلته د نږدې نه به هم ورځو. ګورئ دا د پل سر دی. هلته دا وینئ سیند ښکاري. دا خپله هغه یې ډېر زیات ښایسته وینئ، تور او سپین لکه د شطرنج هغه غوندې خاص ډیزاین یې ورکړی دی. دې خواته سم شمال ډېر زیات دی چې زما موبایل راشکه په سیند کې وانه شي. دلته یو دانه داسې کشتۍ غوندې رستورانت هم دی چې خلک ورننوځي او هلته پکې خوراک کوي یا پکې څکل کوي، چای مای څکي. چای خو نه څکي سره خو دا نورې نوشابې وخوري. تاسې ګورئ څومره ښایسته ځای دی. دا نو جرمنۍ جنکۍ مې در باندې وکتل. په دې پله باندې لکه د چارلز برج پل دی پراګ، دومره ډېر بیروبار نه دی. دلته نن هوا ډېره زیاته یخه ده، ساړه دي او پراګ کې لمر دی. ما د شپې خوب نه دی کړی، ناوخته څومره مې ستونی هم خوږېږي. دا د وینې ښایسته هغه دی. ما وویلې که نه چې دا داسې مخصوص هغه لري، دلته چوکۍ هم دي، سړی پکې کېناستلی شي او دې ځایونه دغه کوي. اخوا ته وګورئ څومره ښایسته شین ځای دی، چمن غوندې چې خلک په اوړي کې او هلته هغه د بایسکلونه هم ښکاري، خو دلته به په کمره کې نه راشي راښکلی چې هلته خلک په بایسکل باندې سایکل کوي. مې هلته تللی په چوکۍ درېدلی، داسې پې ډارېږم چې خدای نخواسته شمال یې اوس واچوي، سړي به ښځینه عکس اخلي. د سیند په غاړه ښه په ناز یې ویل بس دی مه ژاړه، حتما په دې جرمني کې به وه. دغه دی یو دانه د سیلاب صاحب خدای وبښي د هغه شعر مې په تاسو باندې د غزل یوه برخه که وګورئ دې خواته د سیند دا بله غاړه ده، دا هم ډېر ښایسته ده، د لرې بلډینګونه ښایسته جالبه ښار دی په زړه پورې. شمال ډېر زیات دی. دا دا پورته کېږم زر بس هغه پاس
هغه هم ګورئ ودانۍ هم ګورئ او دا ښایسته ونې راغلې. دا وګورئ څنګه ښایسته دی، لرې نه هم ډېر ښایسته ښکاري، یخ دی ډېر. وینې څنګه منظمې دي، دا نو په اوړي کې نشته چې اوړي کې به دا پاڼې کوي او شنې به وي. ګورئ ښایسته ځای دی. ډېرې ښایسته ونې دي، یو رنګه هغه شوي دي لکه قلم شوي دي که نه، جوړې شوي دي ښایسته. تاسې هغه د وګورئ عمره ښایسته. ویډیو کې ګورئ که نه، وګورئ دومره ښایسته دي منظم. د سیند غاړه هم د ځینې ښایسته ښکارېږي. او سره سیند شروع دی، ګورئ پل شروع دی تر دې سره. ومو لیده دلته دا ښار ډېر ښایسته ښار دی. دلته چې ګورئ ډېرې پخوانۍ کلیساګانې او همدارنګه ښایسته ښایسته ودانۍ دي. کلیساوې پکې ډېرې زیاتې دي، پخوانۍ کلیساوې دي، خو تازه یا نوې کومه کلیسا ما ونه لیده. پخوا خلک ډېر مذهبي وو او ډېرې کلیساګانې پکې لیدل کېږي. ښایسته وطن دی، د سړي مینه پرې راځي. دغه ده، تاسې په خپله یې ګورئ څومره لوړه جوړه شوې ده چې باره ګورئ نو د چا خولۍ په سر یا پټکی په سر هغه لاندې لویږي، ډېر لوړ جوړ شوي. تاسې دلته په فلم کې ګورئ چې یو آس دی او په سر باندې یو جنګیالی دی. همدارنګه په پراګ کې او ځینې نورو اروپایي هېوادونو کې دا د دوی تاریخ دی چې دوی کلک یې ساتلی دی او ډېر حفاظت یې کوي. همدارنګه ایخوا ته هم ځینې نور د بلډینګ په سر نورې مجسمې ښیي چې هغوی داسې تیر و کمان آسونه دي، په هغه کې هم آسونه ښکارېږي، زمریان ښکارېږي چې دوی هغه کړي دي. په پېښور کې هم د عجب خان افریدي یو څلی و، یو آس و چې هغه متاسفانه چې هغه له منځه لاړ، هغه یې چپه کړ. خو دومره ووایم چې ژوندي قومونه خپل تاریخ ساتي، خپل تاریخ نه ورانوي. نو تاسې وګورئ چې هر چېرته وګورئ دوی خپل تاریخ څومره ژوندی ساتلی. دلته د البا د سیند غاړې ته راغلو، په سر باندې پله باندې ولاړ یو چې دا د دې ښار له منځه تېرېږي. لوی سیند ده او نو کشتۍ پکې وړې نه ښکارېږي. دې خوا ته پلونه لکه دا پل یې وګورئ.
څنګه ښایسته ونې دي او داسې منظمې قلم شوي دي، داسې یو جالبه غوندې انځور ورکوي. وچې ونې نو نه پوهېږم چې په اوړي کې به دا څومره ښایسته شنې پاڼې لري. او دا د سیند د پاسه ډېر ښایسته ځای دی، خلک راځي دلته عکسونه اخلي. وګورئ یوه جوړه ماته راغلې درګرد عکسونه اخلي سره خلک راځي. ښایسته ځای دی خو نن پراګ کې لمر دی او دلته هوا یخه ده. دعوا پې ونه کړي، دعوا پې ونه کړي. په شور بازار پسې نه رسي. شور بازار کې څه شي شور نه خو دي؟ شور بازار کې هلته د خرابات کوڅه ده، کابل قدیم ده. زور خاطوات شو او د کلاګانې، کلیسا، موزیم، د اوپرا تیاتر، همدارنګه سیند، د سیند غاړه هغه پاتې شو. او اوس د دې دغه دروازه ده او د دې دروازې خواته نور دې دوی هماغه نوی ښار شروع کېږي. بیا له هغې نه زه د ځو له خیر سره بېرته پراګ ته بېګا خپله شپه کور ته رسېږم.
دا پې لږ پاک نه دی دا لکه پاک دی هماغه لندن باندې ډېر شوی دی درزدن ماښام دی د جرمني یو ښایسته تر ټولو ښایسته ښار واقعا ښایسته دی موږ نیمایي ښار ولیده منظم دی هر څه پکې ارزانه دي او دا دوکانونه رستورانتونه هر څه داسې په وړوکي ځای کې داسې منظم جوړ شوي کله چې دا ښار لږ ختمیږي سیند غاړه شروع کېږي هلته بیا تاریخي ځایونه کلیساګانې د اوپرا تیاتر سیند غاړه یو بل شکل نیسي په لیدو باندې ارزي واقعا دلته د شپه مناسبه نه ده چې موږ وکولی شو چې په نیمه ورځ کې نیم ښار وګورو یو څه وګورو ټول ښار مو نه دی لیدلی بېرته پراګ ته روان یو او هر څوک چې دلته راځي ودې ګوري یعنې په کتو باندې ارزي ډېر ښایسته کار دی ډېره مننه چې تر دې ساعته له ما سره وئ نو تاسې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زنګوله یې ووهئ تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ چې پراګ خواته روانه یم خوشحاله او آرامه اوسئ